سلامونه د قدر وړ لیدونکیو په خاص ډول د شهید یوټیوب چینل مینوالو ستړي مه شئ خو د ویډیو کې چې ټول ښه او جوړ ختمه نه سي قدرمنو لیدونکیو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته پراپر ناون درپېژنو له همده څخه وړاندې هم موږ په ناون باندې بعضې ویډیوګانې جوړې کړې وې چې د ناون پېژندګلوي مو هم تاسو ته کړې وه بیا د ناون بعضې ډولونه مو هم تاسو ته درپېژندلي وو خو په نننۍ ویډیو کې د ناون له ډولونو څخه پراپر ناون درپېژنو نو راځو مثال اوس د پراپر ناون بشپړ پېژندګلوي ته چې پراپر ناون څه ته ویل کېږي او کومو شیانو ته ویل کېږي کومو نومونو ته ویل کېږي نو اوس په همدې باندې رڼا واچوو ښه لومړی د پراپر ناون تعریف ګورو تعریف یې په همدې ډول دی A specific name of a person, place or things is called proper noun. داسې یایي چې یو خاص مشخص نوم هغه که د یوه شخص وي هغه که د یوې سیمې وي یا د شیانو وي همدې ته پراپر ناون ویلی کېږي دلته ما اګزامپل یې هم راخیستي دي لکه خاص نوم مثال د پارسن څه ډول لکه اوس یو کرکټر به زه وښیم ریاض حسن یا رشید خان دا یو خاص نوم دی رشید خان په نوم بل کرکټر نشته مثال رشید خان یو خاص نوم دی یا مثال ریاض حسن یا نجیب الازدران یا محمد نبی همداسې نوره که سیمې نومونه موږ وښیو کابل یا مثال کندهار خوست خوست په نوم بل خوست نشته بل کوم ولایت کوم ښار نشته همداسې د کابل په نوم همداسې که مثال هیوادونه وښیو افغانستان هندوستان سودیا په سودیا په نوم بل هیواد نشته د افغانستان په نوم بل نشته همداسې مثال جرمني داسې نوره ښه بل شیان که موږ وښیو بنانه مثال د کیلې په نوم بله کومه میوه نشته کیله چې دا هغه ځانګړې میوه ده داسې نشته چې مثال دوې میوې د کیلې نوم لري مثال دې نه علاوه د انار په نوم بله میوه نشته همداسې نور همدغه داسې نور هم مختلف شیان موږ یادولی شو همدغه د شیانو برخه وه نو په لاندې ډول دغه بعضې هغه عکسونه هم ما راخیستي وو دغه مثال هغه د پښتو ته هم ما دا ژباړلی دی نو هر څوک چې ستاسو نه پوښتنه وکړي چې پراپر ناون څه معنه او یا د پراپر ناون څخه هدف څه دی مثال یا کومو نومونو ته ویل کېږي هغه نومونه چې یو خاص مشخص نوم لري خاص وي مشخص وي همدې ته هغه که د یو شخص نوم وي که د مثال یوه ځای د سیمې نوم وي که د شیانو نوم وي همدې ته پراپر ناون ویلی کېږي نو دا خاص نومونو ته ویل کېږي نو خدای دې وکړي چې د پراپر ناون په هدف او په مقصد پوه شوي یاست کومه ستونزه او مشکل نه وي څوک پکې ګانس نه وي فی الحال ښه وخت په خدای مې سپارلی یاست